په سلسله کې د غږ زیږیدنې چې څومره هم فونیټکس آرټیکولیټرز دي، یعنی د غږ په پیدا کېدو کې چې کم غږ ځایونه دي یا چې کم ویانغړي دي په هغې باندې به موږ بحث کوو. لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې ژبه زموږ سره د مختلفو اوازونو یو مجموعه ده او د دغې اوازونو په پیدا کېدو کې مختلف غړي زموږ سره کار کې خپل کردار لوبوي. نو په هغې کې زموږ سره په انګریزۍ کې خو هغې ته فونیټکس آرټیکولیټرز وایي، خو په پښتو کې مونږ زه د هغې ترجمه په یو ټکي کې نشم کولی. او چې کم زموږ سره متحرک دي، کم ځایونه د کمو ځایونو نه چې اوازونه پیدا کېږي یا په هغې کې اوازونه جوړېږي، نو هغې ته زه چې کم متحرک دي، اکټیو دي یا چست دي، نو هغې ته زه ویانغړي ویم، هغه د یو غړي په توګه باندې یادوم. او کم ځایونه چې هغه پیسیو دي، هغه سست دي، هغه حرکت نه کوي، غیر متحرک دي، نو هغه زه په غږځای باندې یادوم. نو زموږ سره تر اوسه پورې مونږ څومره هم یاد کړه د پړپوس نه والا د لیرنګس، بیا چې کوم وکل فورډز دی د هغې نه پس فیرنګس او تر د نیزل کیویټي چې څومره ده او اورل کیویټي د خولې خانه چې څومره ده. نو په هغې کې د هر یو اندام، د هر یو ځای، د هر یو غړي خپل خپل زیار دی، خپل خپل کردار دی. خو زموږ سره چې کم د غږ په پیدا کېدو کې کم عام مونږ د اکټیو او د پیسیو آرټیکولیټر یعنی د سست، چست یا د متحرک او غیر متحرک غړي او ځای مونږ ذکر کوو. نو په هغې کې زموږ سره یو څو دي او هغه زیاتره د خولې په خانه کې دي. زموږ سره چې کم اول به زه د غیر متحرک چې کم دي، سست چې دي، پیسیو غږځایونه چې کم دي یا فونیټکس آرټیکولیټرز چې دي، نو په هغې کې زموږ سره غاښونه راځي. غاښونه لکه څنګه چې تاسو ته پته ده چې غاښونه نه خوړقېږي، که زموږ سره زیاتره د غږونو په پیدا کولو کې د بره غاښونو کردار دی او بره غاښونه تاسو ته پته ده چې هغه نه ړقېږي. که زموږ سره په دنیا کې څه داسې غږونه وي چې د هغې تعلق ډایرکټ د لاندې غاښونو سره هم وي، نو لاندې غاښونه هله حرکت کې کله چې جام ړقېږي. نو زموږ سره چې کم د خپلو غږونو خبره کوو، نو زموږ سره بره غاښونه دي او بره غاښونه حرکت نه کوي، په ځای ولاړ دي، پیسیو دي یعنی سست دي. نو زموږ سره د غږ په پیدا کېدو کې مونږ ویلي وو چې داسې ځای شته چې د هغې نه غږونه پیدا کېږي، د هغې سره چې بل څیز وجنګېږي، د هغې سره رابطه وکړي، نو د هغې غږ پیدا کېږي. نو په هغې کې غاښ دی او غاښ ته مونږ چې کم زموږ سره د غیر متحرک لسک دی، نو په هغې کې غاښونه دي چې دا حرکت نه کوي. دویم زموږ سره چې کم دی، نو د ورو چت یا الویولر چې څه ته وایي، هغه غیر متحرک دی. د غاښونو نه پس چې کم ځای راځي د ورو دا چت، نو دا هم غیر متحرک دی. کم اوازونه چې پیدا کېږي، مخکې مونږ ذکر کړی چې د دې نه څه اوازونه پیدا کېږي، وروسته هم په تفصیل سره چې زموږ سره د پښتو کم غږونه دي، کم چې د دې په ذریعه پیدا کېږي، د هغې ذکر به کوو. نو دویم زموږ سره دغه ځای دی. دریم زموږ سره چې کم د مونږ ته سخت تالو وایو، سخت تالو چې کم دی، نو دا هم زموږ سره غیر متحرک دی، پیسیو دی یا چې کم دی نو سست دی. دا زموږ سره غږځای دی، خو دا حرکت نه کوي تر څو پورې چې دی سره بل نه وي جنګېدلی، نو دا زموږ سره اواز نه پیدا کوي. زموږ سره په دغه غږځایونو کې یا غړي چې کم دي، ویانغړي دي، په هغې کې زموږ سره د نرم تالو یو داسې ځای دی چې دا کله د متحرک کردار ادا کوي او کله د غیر متحرک، یعنی کله پیسیو وي او کله اکټیو وي. او هغه به بیا مونږ وروسته زموږ سره د پښتو څه داسې غږونه شته چې په هغې کې کله د نرم تالو چې کم دی، نو دا د پیسیو کردار ادا کوي او کله د اکټیو کردار ادا کوي. نو دا زموږ سره په دواړو کې شامل دی. مونږ په دواړو حوالو باندې حسابولی شو. زموږ سره چې کم اکټیو دي، چست دي یا متحرک ویانغړي دي یا هغه ځایونه دي، هغه غړي دي چې په کومو ځایونو کې زموږ سره اواز پیدا کېږي او دا حرکت کوي. نو په هغې کې شونډې دي. زموږ سره شونډې چې څومره اوازونه پیدا کېږي، نو په څه نه څه شکل کې یا په مکمله توګه دا په حرکت کې وي. او دا چونکې دا بالکل فکس نه دي، دا په یو ځای باندې نه دي، په دې په وجه باندې دا متحرکه زموږ سره اکټیو فونیټکس آرټیکولیټرز دي.
د دې نه پس زموږ سره ژبه ده او ژبه لکه څنګه چې موږ په 15 حصو کې تقسیم کړي وو نو دا په مختلفو صورتونو کې په مختلفو وختونو کې خپل حرکت کوي او د دې د حرکت په وجه باندې زموږ سره غږونه اوازونه یا یو ژبه په وجود کې راځي او لکه څنګه چې موږ ذکر وکړو چې د دې نه پس چې کوم څه نرم تالو دي نو دا کله د اکټیو کله د پیسیو کردار ادا کوي د دې نه پس چې زموږ سره څومره آرګن راځي یا چې کوم زموږ سره کوم اندامونه راځي د هغې یو تعلق شته خو هغه زموږ سره همدغسې نه دی هغه به په یو بل رنګ کې وړاندې کوو خو تر اوسه پورې چې زموږ سره دا خبره کېږي چې زموږ سره اکټیو یا پیسیو سست چست یا متحرک او غیر متحرک کم یا غړي چې کم دي یا غږځایونه دي هغه کم دي نو هغه په مختصره توګه هغه زموږ سره په غیر متحرکه چې کم دی نو غاښونه دي ورای دي د ورو چت دی سخت تالو دی او کله کله نرم تالو هم وي دغسې شونډې او ژبه زموږ سره چې کم دی نو هغه متحرکه دي اکټیو دي نو دا د دې یو مختصر چارت دی یو فهرست دی چې دا موږ ته پته چې زموږ سره چې کم اوازونه پیدا کیږي د هغې په شا چې کم اندامونه دي د هغې کم پکې چې دی نو چست دی او کم پکې سست دی یا کم پکې پیسیو دی او کم پکې اکټیو دی